خاپیرۍ نغمې په امریکا کې استاد منګل سره لیدلي او له هغې سره یې د بیا ځلې واده خبرې کړي دي. دا چې نغمې او منګل دا لیدنه کله کړې، څنګه یوځای شو، خپل دې ملاقات کې څه ویلي دي، د دې ټولو جزئیاتو لپاره افغان میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو تر پایه وګورئ. د افغانستان د ښکلا او د پښتو موسیقۍ ملکه خاپیرۍ نغمه چې اوس مهال په امریکا کې د دلته د خپل نوي کنسرت ثبتولو لپاره ټول تیاری نیولی دی او پرون د خپل کنسرت لومړۍ برخه پای ته ورسوله. بېګا شپه ناوخته یې خپل پخواني خاوند استاد منګل سره لیدلي دي. میرمن نغمې په ورین تندي له خپل پخواني خاوند سره لیده کاته وکړه او جالبه خو دا ده چې دې خاپیرۍ نغمې د استاد منګل شملې ته په کتو حق حیرانه شوه او یوه ولسي پښتو سندره یې ورته زمزمه کړه. ځینو هیوادوالو دې خبر ته هوا ورکړې ده چې ګوندې خاپیرۍ نغمې له استاد منګل سره د بیا ځلې واده کولو پرېکړه کړې ده او یا یې منګل ته ویلي چې بیا ځلې واده کوو. ملګرو دا خبره هیڅ حقیقت نه لري او 100% دروغ ده. دا خبره چې هر څوک کوي د خپل فالوورز او سبسکرایب ډیرولو لپاره یې کوي. په سوشل میډیا کې په هیڅ چا باور به کوئ. نغمه او منګل دواړه اوس د واده کولو له عمر وتلي او نور هیڅ امکان نه لري چې واده وکړي او یا بیا ځل د ګډ ژوند پرېکړه وکړي. له ملتیا مو نړۍ مننه، شیر او سبسکرایب مو هیر نشي. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.